موږ ته به استادانو یوه زبردسته قصه کوله. ویل به یې وایي یو استاد و دا په خپو باندې شلو دی به چې کله سیم ته راتلل نو داسې نیغ نه شو راتللی ده به خپل داسې ګوډه ګوډه لګوله سیم ته به راتللو ډېر په تکلیف سره به سیم ته راتللو. نو دی به چې کله سیم ته راغی درس به وویل خو په سیم کې چې کوم هلکانې شاګردانې په دې کې خامخا په هلکانو کې یو شوخي وران هلکي نو ده به د دغه خپل استاز تمسخر به یې کولو مسخرې به یې کولې نور شاګردان به یې خندول. کله به چې دا استاز وخت شو چې سیم ته راشي او درس ورکړي هغه به له چې راتلو ته 15 دقیقې پاتې وي نو دی به د استاز نه مخکې د هغه کوم پیښې به چې هغه کوم قوارې چې د استاز هغه به یې کولې. د استاز غوندې به یې ځان داسې ګوډ ګوډ کو دی به همداسې ګوډ ګوډ را روانو نور شاګردانو به خندل چې دا وګوره زموږ د استاد غوندې پیښې کوي. نو ده به دغسې بې ادبیانې کولې د شاګرد. نو یو ورځ داسې راله چې دا شوخ هلک د غورانې به یې چې کولو د استاد بې ادبي به یې چې کوله دی راغې د استاد په دې ځای کې یخې اوبه واچولې. د استاد به چې په کوم ځای کې کېناستېدو په دې ځای کې یخې اوبه واچولې او د ژمي یخ موسم یخې اوبه یې واچولې. وایي په دې خاطر دا اوبه یې واچولې نور شاګردان یې خندول چې استاد پاسېږي نو لمن خو به یې لمده یي که نه چې لمن به یې لمده یي نو بیا به د شرمه نه فاسېدی نه شي. خلک به فکر کوي چې د استاد میتیازي کړي دي نو د استاد بې ادبي یې کوله. استاد دې خبر ته ګورئ د استاد بې ادبي وکړله او انجام یې څه شی کېږي دا اوبه یې ورته واچول د ژمي یخ موسم دی. استاد چې په خپل ځای باندې کېناستېدو پوه شو چې چا زما په ځای کې اوبه اچولي دي او که پاسېدم زما بې عزتي کېږي. خلک به بیا فکر کوي چې استاد میتیازي کړي چې کېناستېدو وچ او اوس پاسېږي لوند دا څه خبره ده خو استاد پانسېدلو هلته خو هغه لا اول هم په تکلیف کې خپه یې شله او ګوډو او دلته چې نور هم دغه په یخ ژمې او د یخې اوبه یې ورسره د خپې سره ولګېدلې نور هم ورسره په تکلیف کې شو خو د شرمه نه پاسېدی نه شو. کله چې ټول درس خلاص شو درس یې ورکړو هلکان یې رخصت کړل د هغې نه بعد استاد پاسېدلو. کله چې استاد لاړو کور ته د هغې یخې اوبو د لاس او په هغه یخ ژمي کې چې ده ته بدن ته رسېدلې وې فالج وهلو استاد فل شو. کله چې استاد فل شو دا مرض زیاتېدو بس دا مرض د لاس د استاد وفات شو. خو هغه شاګرد چې هغه ته معلومات نه و چې زما د استاد یا د اوبو د لاسه فلج شوی دی یا زما د استاد چې دی دا وفات شوی دی د فلج د لاسه بیا ورپسې نو هغه شاګرد چې و هغه ته الله تعالی په دې دنیا باندې عذاب ورکړو. عذاب داسې و موږ ته به استادان ویل چې دغه شاګرد یو خو د ګیرې ویښته او دا بریتونه یو د ورځې دی نه غیر دا چې کوم سپین ځایونه دي د تندی دی او د غوږونه دي په دې ځایونو باندې یې ویښته راوختل یو ځناور حیوان غوندې ترېنه جوړ شو ټول ببر شو. چې کله ببر شو نو دې هلک به بیا په خپل مخ باندې ټوټه راچول لکه ښځې چې حجاب کوي دغسې ټوټه به یې راچوله خلکو سره به یې خبرې کولې د شرمه نه یې خلکو ته خپل مخ نه شو ښودلی ډېر زیات بد ښکارېدلو. بیا ډېر زیات د شرم د لاسه مجبورۍ د لاسه وتښتېدلو. د کلي نه لاړو په ځنګل کې ځان ته جونګړه جوړه کړه هغلته به اوسېدلو هغلته به شپې ورځې تېرولې خو دی حافظ قرآن و د قرآن عظیم الشان حفظ یاد کړه خو هغلته به حفظ کولو خپل الله ته به یې جړاګانې کولې چې الهه زه پوهېږم چې تا ماته کومه سزا راکړې ده زما په دې ټول بدن باندې ویښته راختلي ما نه یو حیوان غوندې جوړ شوی دی ما د هغه استاد بې ادبي کړې ده الهه ماته الله تعالی ته به یې جړاګانې کولې چې دا ګناه راته معاف کړه. شپه ورځ به په ژړا باندې و خو اخر بیا داسې کار یې وکړو چې هغلته ځان د جونګړه جوړه کړه هغلته به اوسېدلو. بیا زمانه تېرېده نو ده به ځان سره څوک نه پرېښودل. بیا په دغه ځنګل کې یو شپونکی دا ګډې او بیزې چې څوک سره وي دی تاوېدو نو ده وکتلو نو ته پې ډېر زیات رحم راغی شفقت یې پرې راغی نو هغه به کله پاڼې خوړلې کله به یې واښه خوړل نو هغه شپونکي به ده ته خپل د پسونو نه شیدې به یې ورکولې او د ده دا تلاوت به یې اورېدلو ډېره زیاته مزه به یې ورکوله. الله تعالی ښایسته غږ هم ورکړی بس نور څوک به ورته نه راتلل صرف شپونکي د ده ځای پیدا کړی شپونکی به ورته راتللو. بیا په دغه وخت کې یو هلک و هغه غوښتل چې حفظ وکړي خو داسې حفظ وکړي چې سم صحیح قرآن کریم ورته زده او چې یو حرف هم غلط نشي. نو اخره کې ګرځېدو نو د شپونکي سره مخ شو تا ته یو داسې قاري نه دی معلوم چې ما ته قرآن عظیم الشان را زده کړي او چې دې شی راته زده کړي چې یو حرف رانه غلط نشي. هغه ورته وویل چې راته معلوم دی وایي څوک دی وایي د غره په سر کې اوسېږي جونګړه کې دی خو څوک ځان ته پرېږده نه راځه ما ته ورته سوال وکړو کېدای شي اجازت راته راکړي. خو دغه قاري صاحب ورغی دغه هلک هغه چې کله دی هغه کس ته ځان ورسولو په مخ باندې چې ټول او په بدن باندې ویښته راختلو هغه ته وایي چې زه غواړم تا سره حفظ وکړم د قرآن عظیم الشان او زه خبر شوم چې ته ډېر ښایسته تلاوت کوي او تا ته قرآن کریم ډېر صحیح زده دی. هغه ورته ته ما سره حفظ نشي کولی. ولې؟ وایي زما ډېر
خطرناک شرطونه دي. وایي څه شي شرطونه دي؟ وایي شرطونه مې دا دي چې ته به د ورځې درس وایي، ته به د شپې درس وایي او د ورځې به کاروبار کوي، او د ورځې چې د څومره کار وکړو هغه ټول روپۍ به ماته راوړي، زه به دلته جمع کوم، ته پکې څه نه خورې، او چې زه څه شی خورم هغه به تم خورې، او د شپې به ستا خوب نه وي. او که د ورځې چېرته لږ یو ساعت نیم ساعت خوب وکړو که نه، د ورځې به ټوله ورځ کاروبار کوي او پیسې به ته راګټي. وایي دا کولی شي، بس هغه ورته وکولی شي. دا شاګرد د دې هغه کس سره ورسره شو او درس شروع کړو. درس وایي وایي وایي، خو دا درس چې ویلو زمانه راغله دومره قرآن کریم چې کله 3 کاله تیر شول قرآن کریم ښه صحیح حفظ کو، استاد ورته راغی چې امتحان درنه اخلم. د سره د غر خوا کې یو نه هرم بيدو، وای امتحان درنه دسی اخلم، زه تانه د حروف اورول لكم چې تماته صرف حروف اوروا، وای ته به قرآن کریم لاول نه شروع کې د الحمدلله تورناسه پورې به ټول ختم کې او بیا په دې ویاله باندې چوف کې، کدا چیرته ودرېدله پوه شه چې ستا قرآن کریم زده دی، او که چیرته ونه درېدله پوه شه چې زده دی نه دی. چې کله قاري صاحب راغی او د استاد یې ورته ولاړ په بدن باندې چې ټول وختونه خو هغه خپل مخ پټ کړی دی، چاته خپل مخ نه ښکاره کوي، خو هغه د الحمدلله قرآن کریم شروع کړ تر ورناسه پورې ټول وویلو په ویاله باندې چوف کو. کله چې چوف کو ونه درېدله بیا ورته استاد وایي چې ناکام شوی، بیرته شروع کړه، 2 کاله په بیا خواري وکړله، وایي وایي قرآن کریم وایي، او هغه د ورځې کار کوي د پیسې راوړي، هغه استاد په صندوق کې اچوي، پیسې جمع کوي نو 15 کاله روپۍ جمع کړلې او بیا یې راوستلو چې راشه اوس 2 کاله بعد بیا امتحان دی. کله چې ترېنه امتحان واغستلو نو په دغه وخت کې چې ویالې ته راوشو، وایي راشه او دلته په دې ویالې باندې قرآن کریم چوف کړه. کله چې چوف کو او ودرېدله خو بس کامیابې، او که ونه درېدله بس ناکامې. هغه چې راغی او ویالې چوف کړه نو ویالې ودرېدله، وایي زه ته کامیاب شوې، وایي ما ته څه خدمت، وایي خدمت نشته ځه بس لاړو. نو د سره خو نور روپۍ نه وي، هغه صندوق کې چې کومې روپۍ جمع کړې دا یې ټولې راوړلې، او بیا خبر شوی و چې زه به ورځم دغه استاد ته چې ما خو دغه استاد بې ادبي کړې ده، د هغه نه بخښنه غواړم چې الله تعالی مې دې عذاب نه خلاص کړي. نو ګرځېدو د استاد کور اخیرا پیدا کړو. کله چې د استاد کور پیدا کړو دروازې ورته ټک ټک کړله، پوښتنه یې وکړه چې زما استاد چېرته دی؟ هغې ورته ویل چې دا خو وفات شوی دی، او چې وفات شوی دی هغه ډېر وخت کېږي، تقریبا 3-4 کاله کېږي چې هغه وفات شوی دی او هغه دې دنیا کې نشته. نو دا ورته چې دا ټولې پیسې ما نه واخلئ، وایي زه پوهېږم چې په دې پیسو باندې هغه واپس نه راژوندی کېږي، خو تاسو ما ته د هغه د خاطره بخښنه وکړئ. بس دې کور والا ورته چې موږ تا ته بخښنه کړې ده، بس الله تعالی تا ته بخښنه وکړي. دغه شاګرد چې بیرته خپل جونګل ته رارسېدو، علما کرام فرمایي د مخ او د بدن نه ټول ویښتان رژېدلي. دا د استاد ګوره د بې ادبۍ هغه اثر و چې په دنیا کې د استاد بې ادبي ذره وکړله، په ځای کې ورته ایښې اوبه اچولې وې، او د استاد ایکټینګ هغه نخرې به یې کولې، مسخرې به یې کولې. الله تعالی په دنیا کې هم سزا ورکړه، په آخرت کې خو بېله سزا.